دا وګوره کنه دا وګوره بخیر څنګه بخیر راغلی بخیر اوسې څنګه چل شو کار وشو 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 کار دونه ارمانونه پوره شول کار وشو خو پکې نشته چې کار شوی بس شوی دی کار وشو خو 10 لکه روپۍ ولور غواړي 10 لکه روپۍ ورور و پلاره دا د کاکا جان لور ده او که د کابل ښار کې یو ښایسته نومره ده په دې خو چې یو لوکس نومره والوخه ده دا 10 لکه روپۍ ولور په دې یادی که نن سبا چېرته لور خور یا په خپله بې پیسو یې ورکړي یا پیسې پې کمې کېدې نو سبا دا خلک وایي دا وګوره چې هغه کور ته لاړه شي زه خو وایي بې عزته چې ښځه ده وایي بې پیسو راغلې ده نو ظلم زیاتی به ورباندې په هغه کور کې کېږي د دې دپاره اوس خلک دا ولورونه ډېر ږدي پلاره دا بې معنا او بې مفهومه خبرې دي چې خلک به ورته بیا په سپکه سپوره ګوري عزت خو د زړونو معامله ده دا خو د بانکونو معامله شوه ورورا که پیسې در سره ټولې نه برابرېږي او کمې که نه لږې لږې پیسې به ورکړو هغه به هم لږه لږه راولو کله بلاس کله خپه کله سر لکه د موټر سایکل ټایر کښېنه غلې یو خو تا چېرته د سړیتوب خبره ونه کړه هسې بکړه بیګې لګیا به پلار جانه زه خو وایم چا چې خپله لور د پیسو په تول خرڅه کړه هغه به بیا د خپلې لور دعا نه لعنت اخلي لعنت بالکل سمه خبره ده لور سودا نه ده چې نرخ ورته کېږدئ عزت د پیسو په کڅوړو نه کېږي راځئ دا بد دود ختم کړو ولور نه عزت وپېژنئ سودا مه کوئ